راځئ چې نن وګورو چې په جلال آباد ښار کې په 100 افغانۍ باندې د یوې ورځ خوراک کېږي که نه. نو راځئ موږ سره یې وګورئ. عارفه شروعات د څه نه کوو؟ اولنۍ شروعات په شربت نه کوو ځکه چې ګرمي زیاته ده. بس راځه چې نو اولنۍ شروعات مو د ګوړې د یخ شربت نه وکړو ځکه چې په جلال آباد ښار کې نن ډېره زیاته ګرمي وه. نو پاتې 80 افغانۍ شولې. نو بیا هم پکې 2 پلیټه سموسا او چولې وخوړې. پاتې 80 افغانۍ شولې. نو بیا هم پکې 2 پلیټه بریاني راواخیستې. نو پاتې 40 افغانۍ شولې. بیا هم پکې 1 کیلو انګور راواخیسته. بیا هم پکې 2 پاوه خربوزه راواخیسته. بس په دې ځای کې زموږ 100 افغانۍ زموږ سره ختمې شوې. بس اخرنی پروګرام موږ سیند ته راوړو ځکه نن په جلال آباد ښار کې دومره سخته ګرمي وه که نه. بس یو پکې راس دومره سیوا دی خیال دی عارفه. بس اخرنی کلیپونه ته موږ راواخیستو چې دا وویسو سیند کې وخورو. موږ چې کله 40 دقیقو خوراک وکړو یقین وکړه موږ په هغه ټایم کې ماړه شو ښه نور راپې څه نه ځایېدو. موږ ویل راځئ پروټ به راولې والله ما نه لږ چاولې پاتې نیم پلیټ چاولې او که چاولې بس موږ ماړه شو خو موږ دا پروټ راوړو. دا څو روپو پروټ دی عارفه؟ دا 40 افغانو دا پروټ دی ماشاءالله ښه بیخي ارزانه ده. او بس دا 20 روپو نه ښکته راکوشو دا دی 20 روپو. دا نننی زموږ ویلاګ وه ښه ډېر ښایسته